الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د اسلامي ښوونو او روزنه ښوونکې هدا نور. ښه ګرانو زده کوونکو، په تیرو درسونو کې موږ د ژبې ساتنه ویلې، څرنګه چې انسان باید بل انسان ته ضرر ونه رسوي، تاوان ونه رسوي او همیشه هغه انسان ته خوشحاله وساتي. باید څه وکړي؟ باید خپله ژبه په کنټرول کې وساتي، یعنی چاته بدې خبرې ونه کړي، چاته کنځا ونه کړي، او په دې هیله چې تاسو پې عمل کړی وي. را به شو زموږ نننۍ موضوع مرسته او همکاري ده. مرسته او همکاري یعنی چاته چې ضرر ونه رسوي او هغه چا سره چې مرسته وکړي نو الله تعالی به تا ته اجر درکړي. له خلکو سره په ښو کارونو کې مرسته کول ډیر ثواب لري. د خلکو سره په ښو کارونو کې مرسته کول ډیر ثواب لري. ښو کارونو کې، بدو کارونو کې نه. ښه ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله په دې هکله موږ ته داسې لارښوونه کوي. الله جل جلاله په دې هکله موږ ته داسې لارښوونه کوي، یعنی په قرآن کې آیت راغلی دی چې باید موږ او تاسو یو بل سره همکاري وکړو. وتعاونوا، راشئ چې ولولو ټول په یو ځای سره. وتعاونوا، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ښه ګرانو زده کوونکو، دا آیت قرآن کې راغلی دی چې باید موږ او تاسو یو بل سره په ښو کارونو کې کومک وکړو، ژباړه، او په نیکو او د تقوا په کارونو کې له یو بل سره مرسته کوي، او د ګناه او تیرې په چارو کې یو له بل سره مرسته مه کوئ. یعنی په بدو کارونو کې یو بل سره مرسته مه کوئ. وتعاونوا على البر والتقوا، یعنی یو بل سره مرسته وکړئ په ښه او نیکو کارونو کې. ولا تعاونوا، او کومک او مرسته مه کوئ چا سره په بدو کارونو کې، یعنی د ګناه په کارونو کې مه ورسره شریک کیږئ، چون هغه هم ګناهکاره کیږي او ته هم ګناهکاره کیږي. ګرانو زده کوونکو، باید موږ په دې وخت او په دې عصر کې د هغه چا سره ناسته ولاړه وکړو چې د هغه ښه کړنې په موږ تاثیر وکړي، ښه اثر وکړي، او د بدو نه ځان وساتو. لکه څرنګه چې وایي چې باید موږ خپل دوستان، خپل ملګري، خپل همکارانو سره هغه چې ښه خلک وي، نیک خلک وي، با تقوا پرهیزګاره خلک وي، هغه خلکو سره کینو او پاسو. که چېرته موږ پوه شو چې زموږ دوست، زموږ ملګری د ښه اعمالو او د ښو کارونو وړ نه دی، نو موږ هم باید د هغې نه ځان لرې وساتو. چون وایي چې یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی په ورځ د قیامت چې که چېرته موږ د بدو خلکو سره ناسته ولاړه وکړو، نو بیا به موږ په هغه ورځ باندې شی وایو یا ویلته لم اتخذ، یا ویلته لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش دا کس ما په هغې دنیا کې، په هغه وخت کې نه و ملګری کړی. نو په دې هیله چې موږ او تاسو د یو بل سره مرسته وکړو او یو بل سره ښه کارونو کې همکاري وکړو، نو په دې دنیا کې به هم موږ ته فایده او په هغې دنیا کې به هم فایده، په دواړو وختونو کې فایده وي. د الله تعالی جل جلاله مرسته له هغه چا سره مل وي چې له نورو خلکو سره مرسته کوي. الله تعالی مرسته له هغه چا سره مل وي چې له نورو خلکو سره مرسته کوي. یعنی هغه تاسو به دا هم اوریدلی وي چې ید العلیا افضل من الید السفلا، یعنی پورتنی لاس ښه دی، غوره دی، پورتنی لاس غوره دی په لاندیني لاس باندې. که چېرته موږ چا سره همکاري کوو نو بهتره کوم لاس دی؟ پورتنی لاس دی. خرابه شو دویم ته څوک چې د اړو خلکو ستونزې حل کوي، د الله تعالی به یې د دې دنیا او آخرت ستونزې اسانه کړي. څوک چې د چا سره په مشکلاتو کې کومک کوي او همکاري کوي، نو الله تعالی به یې هم په دې دنیا او هم په آخرت کې ستونزې اسانه کړي.
مونږ له مور پلار ورونو او خویندو سره د کور په چارو کې مرسته کوو. مونږ د مور پلار ورونو خویندو سره په کومو چارو کې د کور په چارو کې مرسته کوو. مونږ له خپلو ګاونډیانو او ټولګیوالو سره هم مرسته کوو. مونږ د چا سره؟ خپل ګاونډیانو او خپل ټولګیوالو سره هم مرسته کوو. مثلا ستا په صنف کې ستا یو صنفي سره قلم نشته یا هم پنسل نشته او هغه ته ضرورت لري، نو بیا ته څه کوې؟ هغې ته ورکوې چې هغه په خپل مشکل حل کړي. نو په دې اړه چې بیا سبا هم تا ته کوم مشکل پیدا کېږي، ستا هغه ټولګیوال تا ته هم همکاري کوي. او همدغه رنګ همسایه ډېر حقوق لري. هغه درسونه به موږ انشاءالله په راتلونکي درسونو کې ووایو. د همسایه حقوق را به شو. په نارواو کارونو کې له چا سره مرسته کول ګناه ده. ښه ګرانو زده کوونکو، په ناروا کار کې چا سره مرسته کول ګناه ده. دې ته پام وساتئ چې کله څوک یو ناروا عمل کوي باید مانع شي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم یو حدیث ویلی دی چې موږ باید خلکو سره په نیکو کارونو کې مرسته وکړو او د بدو کارونو نه منع شو. همدغه رنګ حدیث کې څه ویلي دي؟ من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. که څوک تاسو نه یو کس په بد کار ووینئ نو هغه مانع شئ. په څه باندې؟ په کومه طریقه؟ د لاس په ذریعه باندې. هم من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه. که چېرته تاسو توانایي نه لرئ او طاقت نه لرئ چې هغه د دې بد کار نه منع کړئ، نو بیا څه وکئ؟ بیا په ژبه سره منع کوئ. که په لاس باندې، په ید باندې تاسو توانایي نه لرئ، قدرت نه لرئ، نو په ژبه باندې. بیا هم فإن لم یستطع، او که بیا هم تاسو نشئ کولی، فبقلبه، بیا په زړه کې بد ووایئ چې یعنی دا عمل ښه کار نه دی، باید ځان ترې وساتئ. ښه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تاسو د مرستې او همکاري په باره کې ښه درس ویلی او یاد کړی وي او کورنۍ دنده په لاندیني ایمیل راولېږئ. زموږ راتلونکی درس به هم وي د بې اتفاقي زیانونه. دې دپاره به موږ خپله او ستاسو آمادګي ونیسو او را به شو کورنۍ دندې ته چې څو پوښتنې دي. الله تعالی له خلکو سره د مرستې په هکله څه فرمایلی دي؟ الله تعالی د خلکو سره د مرستې دپاره څه فرمایلی دي؟ د الله تعالی مرسته له چا سره مل وي؟ درېیمه پوښتنه، څوک د مرستې کولو ډېر وړ دي؟ آیا د ګناه په چارو کې مرسته کول روا ده؟ آیا د ګناه په چارو کې مرسته کول روا ده؟ ښه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې دا درس هم تاسو یاد کړی وي. که چېرته غواړئ زموږ نوي درسونه او نوې ویډیوګانې لاسته راوړئ، نو زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا مو ښه وخت. د الله په امان.